ښه راغلاست هېوادوالو. ډېرو ملګرو میسیجونه راته کړي، ډاډه اوسېږئ زه لا یم، خو وخت ورکول پکار دی یو چاته. زما په وروستۍ ویډیو کې ګلخانانو تر 10,000 ډېرې ښکنځلې باور وکړئ ما ته کړي دي. زه ګلخانیزم ته د تعصب په سترګه نه ګورم. ګلخانان موږ یوازې پښتونخوا کې نه بلکې موږ په افغانستان کې هم لرو. زه په څه باندې پوه شوم چې دا ګلخانان د هغه د ری په سر توی ورکړي او بیاړۍ ترې جوړه کړي او اردو غوندې لیکل چې کوي. ټول دغسې لیکونکو راته کنځا کړي دي. کنځلو باندې سړی بد ښکاري. زه به بېرته کنځلې نه ورته کوم، خو یوه قصه به ضرور ورته وکړم. هغه یو وایي پنجاپی یو ګلخان یو افغان د دې دواړو ترمنځ د ضد او مقابله غوندې سوه چې څوک به ډېر وزن یا له اوبو نه ډک سطلونه جګ کړي. په دې کې وایي دا پنجاپي وویله چې زه 2 سطله جګوی سم، یو له اوبو ډک په یو لاس کې او بل په بل لاس کې. ګلخان خو ځان لږ توریالی کوه. هغه ورته ویل چې زه 3 سطله جګوی سم، یو په یو لاس کې یو په بل لاس کې او بل په خوله باندې. نوبت د افغان راغی، وایي ته څومره سطله جګوی سې؟ افغان وایي ورته ویل چې زه وروره 6 سطله جګوم. وایي هغه څنګه؟ وایي یو په یو لاس کې یو په بل لاس کې یو په خوله کې او ګلخان له 3 سطلو سره په غېڼ کې نومه دی 6. نو ګلخانانو موږ ته کنځا مه کوئ. که دغه افغان او پښتنو درته د غضب غاښونه یو ځل وچیچل، په دې باوري اوسېږئ چې له پنجاب سره مو بیا په ډګه باندې کښېنئ. ستاسې کنځلې انشاءالله په موږ باندې اغېز نه کوي، یوازې خپل ځانونه سپکوئ. بس ټوله ورځ لګایه هله د دې مقدساتو سپکاوی وکړه، هله د دې سپکاوی وکړه. لله الحمد زه خپل ایمان ولاکه په تاسې 1000 دلالانو باندې ورکم. الله پاک ما ته دومره قوي ایمان راکړی. نو بناء تحول په موږ راغلی ده، ملتونه ټکول پخوي. انشاءالله موږ به نور هم پخېږو او نور به هم په پښو باندې درېږو او راتلونکي ته باید هیله من اوسېږو. والسلام.